موږ درې بلابسې د ناول لړۍ دوام لري درلسمه برخه 2 ماښامونه. بې سره شهید پکې را روان و. په هغه بې سپوږمۍ اسمان کې ماښام د ډاټسن چراغونه داسې برېښېدل لکه د شرمښ سترګې. د شاوخوا کلو ټولو خلکو زړونه یې لړزولي وو. په هر کور کې جړا وه او د هر کور ښځې پر خپلو سوپو سرتور سرونه په دعا او جړا لګیا وې. هر چا به ویل دا به زما لالی وي. د دې شهید په اړه ضد و نقیض اوازې وې. هر چا له خپله اړخه مالګه پکې ګډوله او کیسه بیخي بل لور ته تله، خو یوه خبره په ټولو کیسو کې مشترکه وه چې بې سره لاښ را روان دی او د همدې 7 کلو څخه د یوه دی. زموږ د کورونو ښځې چې ډاټسن زموږ د کلي خواته رانږدې شو، نو ټولې یوې مشترکې جړا لکه د آمادګۍ او د ژر خبرېدو لپاره پر یوې سوپې راټولې شوې. کږې خولې، اوښکې او ګړنګ د ټولو سره ګډ و. ویره هم و او نور ټول کارونه پاتې وو. د چا چې به ماشوم په غېږو کې و، که به یې ژړل هم، نو چا د هغوی د قرارولو لپاره هڅه نه کوله، بلکې هغه یې په غېږ کې وږی هېر و. په دې وخت کې زاڼه مامۍ پر ملا کلوپه راغله، ویل یا ښځو دا مو څه حال جوړ کړی دی؟ له خدایه وبېرېږئ، شکر وباسئ چې پر غلا، زنا یا بل بد کار نه دی مړ شوی. د خدای په لاره کې شهید شوی دی. د قیامت په ورځ به اویا دوزخیان د ځانه سره جنت ته بیایي. کشکې زما زوی که و، نو مبارکي به راکوئ چې خدای لوړې مرتبې ورکړي دي. ډاټسن د خپلو روښانه څراغونو سره تر جومات راتېر شو، خو بیرته جومات ته ورتاو شو او هماغلته ښایسته ډېر وخت ولاړ و. د خلکو شور له هغه لرې ځای څخه راتلی او لمپې وې چې شاوخوا پر موټر راګرځېدلې. ساعت نیم وروسته زموږ د کلي یو کس په منډه راغی. په ستمې وویل سیف الملک شهید شوی دی، د زاڼې مامۍ زوی. زاڼه مامۍ چې د هغه له شهادته خبره شوه، زوپ یې وکړ. سیف الملک پاتې و او ښځې پردې راټولې وې. پر سد چې راغله، نو همدا بغارې او ساندې ویلې چې خدایه ما هم واخله. چغې به یې کړې او لړزونکي غږ به یې اذان کې وکړې. وبه یې ویل الله علمه د برو بری مې مړ دی برو. لږ چې به یې ساه واخیسته، بیا به یې یوې نږدې ناستې ښځې ته وویل پلانکۍ ته خبره یې؟ هغه شهزاده زوی مې شهید شوی دی. د خپلې بیبي د واده ارمان یې پر زړه یې وړ. الله الله بلا دې واخلم بریا. بیا به ساندې جوړې شوې. اوس مې هم هغه د غم شپه چې رایاده شي وبوږنېږم. د زاڼې مامۍ پاتې عمر یې زوی نور هم ورنیم کړ. هغه د صبر والا ښځه داسې غمګولانه شوه چې پر باړخوګانو یې اوښکې لارې جوړې کړې وې. ما د اوښکو لارې یوازې په لنډیو کې بیا ولوستې، خو د هغې پر باړخوګانو په رښتیا د اوښکو چاودې ما په خپلو سترګو ولیدې. د هغې لویه اسره هغه ولانکه و چې د زوی جامې او نور شیان یې پکې تر خاورو لاندې کړي وو. هدیره بیخي لرې وه. د مخامخ موټر څراغونه عین د هغې شپې د څراغونو غوندې راته وبرېښېدل. ویره را باندې راغله، خو په مخ کې سیټ کې ناسته نجلۍ چې د زهرا فوټوکاپي وه، که په خپله زهرا وه خو ډېره خوږه وه. دا نو د سیدو همکاره وه، بلکې څه نورې خبرې هم وې. دې ورسره مخ ته سیټ کې کېناسته او موږ دوه شاته. نجلۍ مخ موږ دوو ته راواړو. ښه خوندوره ستړي مشي وکړه. نرۍ خو لږ غونډه لوړه پوزه یې وه، سترګې ګردې خو غټې، داسې برګې لکه د ګورماو پوست، زنه وړه خو په منځ کې لکه د زردالو چاو تلی، هوار مخ، غوټه اننګي او نرۍ شونډې چې د لاندې خواته لږ راځړېدلې، چې وبه یې خاندل، د پورته جامې غاښونه به یې لیکه وبرېښېدل. پر تندي کوچنی شین خاله ویښته پورته اړولي، لاسونه یې تر څنګلو لوڅ، په یوه لاس د سرو وښۍ، په دې بل تور ساعت په لاس. دې موټر ته حرکت ورکړ. سیدو وویل دا بل سړک ونیسه. هغې وویل نه همدا صحیح دی. سیدو وویل نو چېرته مو بیایې؟ هغې وویل زموږ کور ته. عبدل وویل نه کېږي، موږ کار لرو. زما غوسه ورته راغله چې اوس جګکیه ته د شړومبو مچ څه کوې چې مخه یې رانیسې؟ پرېږده چې هرې خواته مو بیایي. 14مه برخه ګلدین استاز. زارا نارې کړې ادې ټوله اباګنۍ مې درته راوستې. د هغې غږ راغی تر سترګو دې جار سم بریا. الله در څخه ودې څرخم. د 4 منزله ودانۍ په 2م پوړ کې د یوې چارمغزې دروازې خلاص سوره باندې زارا ننوته.
اشاره یې وکړه چې راځئ سیدو زه ور ډېر وهلم او په کوټه کې مو پر 2 کسانو سترګې ولګېدې. یو 80 کلن نارینه او په همدې عمر یوه زړه مېرمن چې آسماني شنې تسبیح په لاس کې پورته نیولې وې او په شرنګ شرنګ یې اړولې. سپین ږیری تلویزیون ته مخامخ ناست و او ښځې سړي ته مخامخ تکیه کړې وه. موږ د عادت سره سم له سړي سره روغبړ وکړ او د زړې ابۍ لاس مو ښکل کړ. زاره وویل ادې کاکړان مې درته راوستل، ته پوښتنه ورڅخه وکړه که زموږ د ورکې خالات درک ولري. ادې خپلې سترګې سره کېکاږلې غاړې ته اچولې عینکې سترګو ته پورته کړې. وویل کشکې مې 3 نوڼې لرلی. زارا پرې راپړق وهل. ورته وویل ادې ته مې د خلکو ته ولې شهید و شرمنده کوې؟ ادې خبره وغځوله. وویل له بدو سترګو دې په امان وي، 3 سره شهزادګان دي. دې جړو ځوانیو ته یې ګوره، د دښمن لاس دې نسي پر پورته. ادې موږ 3 مخاطب کړو. وویل چیچیانو ودونه به مو نه وي کړي. زارا وویل ادې نورې پوښتنې ورڅخه وکړه او خدای دا اوس څه راکوي؟ عبدل ویل ادې اوس وختو کې ځوانان ودونه تر سبق خلاصېدو مخته نه کوي، موږ هم تر اوسه ودونه نه دي کړي. ادې ویل ښه کوئ، بس په تاسو درو کې خو یوه ته زه خپله د ګل غوټۍ لور ورکوم، 2 نورو ته هم تیار نجونې ناستې دي. زما کوچنۍ خور ده، دوی د ګل غوندې نوڼې یې پر کور ناستې دي. زارا وویل که ستا زړه وای زه به دې وختي خرڅه کړې وای. بیا یې زیاته کړه ادې که داسې خبره وای دوی مې نه راوستل، ما د څه دپاره راوستي ول، ته څه پوښتنې ورڅخه کوې؟ ادې وویل چچنیانو رسم و رواج به سره پالو، موږ هم د نورو ډوډۍ خوړلې ده، ښه په شرنګ و شرونګ به واده نیسو. زارا له شرمه تکه سره شوه، خو کله چې ادې وویل مولا ولې رانغی او زارا د سیدو سره سترګو پر سترګو شوه نو داسې په کټ کټ وخندل چې 1 ساعت موږ ټولو خندل. ادې حیرانه وه چې دوی اوس ولې خاندي. سړی تلویزیون ته مخامخ و او قرار د نجونو د والیبال روانې لوبې ته مسکی مسکی کېده. ادې په شمالي کې د انګورو باغونه لرل او خاوند متقاعد ډګروال و، خو داسې کلیوالې خبرې کولې. تا به ویل زموږ سره په میرانشاه کې اوسېدلی دی. حال دا چې دی په دې جګړو کې هم له وطن څخه نه ووتلی. زوی یې نه لره، بس یوازې همدا زارا وه چې دوی ته هم زوی و، هم زامن، هم لور و، هم لورګانې. د نر میړه غوندې دوی سنبالول. د ډګروال سپک وجود او د بل چا په کار نه لرل مې خوښ شول. زما سترګو ته یو بل کس ودراو، یعنې ما د هغه په سترګو کې یوه د خلوص ځلا لیده چې خبرو کې مې خوږلني احساسوله. زما د لومړۍ ناکامۍ سبب همدی و، خو هغه بیا هم ماته یو خاص کس و. هغه راته د کامیابۍ داسې درس راکړ چې پر ځان یې باوري کړم چې کامیابي او ناکامي د هر انسان په خپل لاس کې ده. دا ګلدین استازو زموږ د اول سم معلم و، هغه هم نارینه اولاد نه درلود. زه سیدو او عبدل که څه هم له نورو همصنفیانو په عمر یو څه لویان وو، خو کله چې زه ګلدین استاز په اوله ورځ تورې تختې ته پورته کړم نو راته یې وویل ولیکه یو. زه لکه بوت ورته ودرېدم. زموږ نور شیان زده و لکه قرآن شریف چې لا د نورو نه و زده، خو ساده حساب مو نه و زده. ګلدین استاز هماغلته تباشیر په لاس راکړ لکه ماشوم، همداسې په ناستو راسره کېناست او زما لاس یې داسې پر تختې راکش کړ چې یوه لیکه جوړه شوه. ویل دا شو یو همداسې لیکل کېږي. لمونځ به یې رازده کاوه، خپل پټو به یې پر سترنجۍ اوار کړ، زموږ په منځ کې به ودرېد، هر څه به یې په زوره ویل او موږ ته به یې هم ویل چې راپسې وایې. نور محمد به وتبارک اسمک وتعالی جدک ویل چې زموږ خندا به ورته نه درېده. یو لاس به مو پر خوله نیولی او بل پر نامه، خو بیا به هم خندا د خولې تر یوه کونجه چوله وکړه او پخ به مو وهل. که څه هم زموږ لمونځ نه و زده، خو د نورو مو هم زر زده شو. زموږ مکتب د قریزي سړک پر غاړه او پر همدې قریزي سړک به هر سهار مسکین کاکا له خرګاډۍ ښکته کړو. د مکتب مخ ته میداني وه، موږ به هر سهار پکې کتار کتار درېدلي. د سپورټ معلم به د کتارونو په منځ کې لښته په لاس روانو، که به چا له هر شپېلک سره حرکت نه کوو ملا ته به یې لښته ورپورې کړه. دې ورزش ته به شنه سهار کې زموږ ملا ماته وه او تر جزا کم کار نه و، خو بله چاره نه وه. بیا به تلاوت او ترانه وویل شوه، بیا به سرمعلم او د سپورټ معلم 1-2 چیخني وکړې او سم ته به مار شو.
همدلته زه په 4 نیم میاشتیني امتحان کې ناکام شوم. په خپله ګلدین استاد ناکام کړم. تورې تختې ته یې پورته کړم، ویل ولیکه زمری. زمری مې له ذهنه داسې و چې ما د زمري کلمه په خپل ژوند کې بیخي لیدلې نه وي. ګلدین استاد مې تر ذهن لږ بد شو او ترې وډارېدم. که څه هم په کلني امتحان کې زه کامیاب او 3 نمره شوم، خو د همصنفیانو له پیغورونو خلاص نه شوم. تر هغې ناکامۍ وروسته به مې تر امتحانه پورې تر 1000 ځله ډېره یوازې د زمري کلمه لیکلې وي، نورې هم همداسې. ګلدین استاد کله کله غوسه کېده هم پیپ به یې راواخیست او له یوه سره به یې پر ملا پرې وهلو. یوه ورځ چې 3 کتار ته د وهلو په نوبت راغی، نو ما چې سر ښکته کړ وپوهېدم چې زړه یې راباندې ونه شو او ورو یې په پیپ ووهلم او رانه تیر شو. عین همداسې چلند مولوي صاحب محمد امین هم را سره کو. هغه همیشه به زما ګوته پورته وای، که نه وای زه اول درس ته پورته کولم. د کلني امتحان 2 ورځې مخته د پښتو کتاب 3 مخه راوښودل چې دا ووایه هماغه و چې بیا یې پوښتنې هم له هغه ځای څخه رانه وکړې. خو دا هغه وخت چې ما ټول کتاب له یادو کړی و. یو ورځ ګلدین استاد د کوچني اختر تر راتلو څو ورځې مخته راته وویل چې پلار ته دې ووایه چې استاد مو ډېر غریب دی. زکات سرسایه مو بل چاته مه ورکوئ. هغه خبره چې هیڅ کله ما کور کې ونه کړه. په کور کې یوه تنګه نه وه. مور مې په مریو پټوان جوړولي یا یې وړۍ وریشلې او د هغو څخه راغلې پیسې پر وړو او غوړو ورکولې. پلار به نور وختونه په اختر کې را پیدا شو، خو دا اختر د هغه درک هم نه و. دا هغه اختر و چې ما ته یې نوي بوټان نه و اخیستي او له شرمه له کوره وتلی نه شوم. د هغه اختر خرچه ټولې 10 روپۍ وې. هغه مې د اختر په 4مه د ممیزو او نخودو په منځ کې ګلدین استاد ته پلاستیک بند ورکړی. اوس وایم که مې هغه پیسې ګلدین استاد ته نه وای ورکړې، د هغه غوښتنې به زه ټول عمر کړولم. تر بلې برخې مو په خدای سپارم.